السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو ترنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه یو ځل بیا ستاسو سره په ډېر اهم او خوندوره موضوع باندې خبرې کوونکي یو او موضوع ده په جرمني کې د چانس کارت یا اپرچونټي کارت چې په هغې کې هغه خلکو ته جابونه میلاویږي کومو خلکو سره چې سکلز دي هنر یې زده کړی د هنرمندو دپاره په جرمني کې ډېر ښه اپشنز دي ښه چانسز دي او د هغې دپاره لږ واړه ریکوایرمنټس دي یعنې هغه کارونه چې هغه د تلو نه مخکې کول دي نو په هغې باندې موږ نن خبره کوو او خپل کتونکي اوریدونکو په دې خبره باندې پوره کوو چې چا سره ورکوټي سکلز دي هغه به جرمني ته څنګه په اسانه او په قانوني طریقه لاړ شي. د دې نه مخکې موږ 2 پروګرامونه په داسې موضوعاتو وکړو چې هغه هم ډېر په وړیا او په اسانه طریقه جرمني ته د تګ دپاره لارې موږ وښودلې چې په هغې کې بنیادي څیز جرمن لینګویج زده کولو او د 10 کالو نه کم عمر د ووکیشنل ټریننګ دپاره هغه پروګرامونه به تاسو کتلي ومي تاسو به محظوظ شوي د هغې نه که تاسو نه کتلي نو هغه پروګرام زمونږه ضرور وګورئ او هغه لایک کوئ سبسکرایب کوئ چینل او په هغې باندې خپل کمنټس وکړئ. اوس نننۍ خبره چې د هغه دا چې موږ هغه خلک چې د هغوی سره سکلز دي او هغه په اپرچونټي کارت باندې جرمني ته تلل غواړي نو هغه به څنګه ځي. ډاکټر صاحب کوم داسې بنیادي ضرورت دی جرمني ته چې هغه د بهر دنیا نه سکلډ ورکر غواړي یو خبره بل دا چې ولې په جرمني کې خلک نشته په جرمني کې لیبر فورس نه میلاویږي یا جرمني ته په خواوشا کې نور هم بلا شي یورپي ممالک دي د هغې نه خلک نشي راتلی جرمني ته چې هغه د دې باقي ټولې دنیا نه سکلډ ورکر غواړي او د زمونږ د پښتني سیمې د خلکو دپاره څومره اپرچونټي ده په دغه اپرچونټي کارت کې څومره امکانات دي په دغه امکاني کارت کې په جرمني کې چې هلته خلک لاړ شي خپل روزګار وکړي او په قانوني طریقه او په اسانه طریقه باندې لاړ شي. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب او تاسو ته او زموږ ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. تاسو دا تاسو کو چې دغه چې کوم دي لکه ولې دلته کې خلکو ضرورت دی دا خو چې کوم څومره هم انډسټریل کنټریز دي څومره هم لکه دا خو دلته چې څنګه جابونه وي او څومره جابونه وي او دا خو لکه موږ په خپلو چې کوم ټریډیشنل سوسایټي دی هلته موږ دا تصور هم نشو کولی چې لکه دلته کې څومره اپرچونټیز پاسبل دي ځکه چې وړه څیزونه دي چې هغه زموږ طرف ته لکه بغیر زه به ته وایم که نه چې هسې مثال په توګه باندې موږ وایو اوس زموږ طرف ته د دنیا جهان دغه بوټي موټي لګېدلي دي خو لکه څوک یې خصمانې والا نه وي او دلته کې لکه فار ایگزامپل دغه فارسټ والا دی او د دنیا یو غټ ډپارټمنټ دی دا ریسایکلینګ والا دی او د ځان له یو غټ ډپارټمنټ دی صفایي والا ځان له یو غټ ډپارټمنټ دی دغسې بیا اوبو سره ریلیټډ بل ها چې دی که نه لایف ګارډ دی او د کشتیانو ډرایوران دي او دغه پته چې لکه هر لکه دلته کې جابونه چونکې دا لکه دا سوسایټي ته نشي کمپیر کولی زموږ سره دا خو ما صرف بهر څیزونه وي دا چې په انډسټریز کې دننه کوم جابونه دي نو دې وجې نه دلته کې چې کوم دی ورک کلاس دوی سره ورک فورس دوی سره کم دی اوورال دوی څومره جابونه کریټ کوي هغومره ورسره کسان نه یا ټرینډ کسان ورسره نه نو دا پکې ډېر امپورټنټ څیز دی نو دې وجې نه به دوی غواړي چې یاره لکه فار ایگزامپل نورې دنیا نه موږ ته ټرینډ کسان راشي دلته دوی لږ باندې نور پالش کړي او بس بیا کار ته اخلي. د دې یو فایده خو دا هم وي چې ګوره هغه سړی بل ځای کې ټرین شوي وي هغه بنیادي ټریننګ بل ځای کې شوي وي دوی ته تیار سړی راشي صرف کار له ورته راشي. ها اوس دا چې کوم دی تاسو دا خبره وکړله چې د اپرچونټي کارت والا دا دغه سکیم چې کوم دی اوس څو کاله وړاندې جرمني دغه سټارټ کو دا داسې دی چې دا لکه جاب سیکینګ ویزا ټایپ ته وي د دې 2 بنیادي طور باندې آپشنز دي. یو آپشن دا دی چې تا سره داسې کوالیفیکیشن دی تاسو سره داسې کوالیفیکیشن دی چې هغه تا جرمني کې کړی دی ایدر هغه اکیډمیک کوالیفیکیشن دی یا هغه ووکیشنل کوالیفیکیشن دی او یا تا داسې ملک نه کړی دی چې هغه جرمني کې فولي ریکګنایزډ دی لکه هغې نور هیڅ په هغې باندې پروسس ضرورت نشته نو لکه دا ستا ډایرکټ لکه تا چې په هغې باندې بس به ډایرکټ دوی جاب ته اخلي نو دا آپشن 1 دی دې کې هیڅ د پوینټ او داسې لکه پوینټس هیڅ نه دي پکار بس ډایرکټ لکه ویزا ده او لکه بلاک اکاونټ دی او بس ته به راشي او یو کال لپاره ته به ویزا ایشو شي او یو کال ته لکه جاب لټوه اني ټایم ته جاب میلاو شو نو بس هغه لکه نور څیزونه ختم شول شرایط ختم شول. اوس دا خو یو څیز دی لکه بیا دوی ته لکه فار ایگزامپل تاسو سره جرمني یا د جرمني کې ریکګنایزډ فولي ریکګنایزډ تاسو سره ووکیشنل یا اکیډمیک کوالیفیکیشن نو ته سکلډ ورکر بیا کنسیډر کیږي
اوس چونکې زمونږ طرف ته چې کوم میکسیمم خلک دي لکه وی بدس خلک وي چې غوسره به جرمن کوالیفیکیشن وي خو ډیر کم به وي په موږ پښتنو کې نو دیر فور موږ د دویمه کټګوري کې راځو چې کم پوینټ بیس سیستم دی نو پوینټ بیس سیستم چې کوم دی هغه کې لکه هغه کې څو سيزونه چې کوم دي هغه په دې پوینټس ته کنټریبیوټ کوي ټولنه اول سیس چې په هغه کې کوم دی کنه هغه ونس اگین لانګویج دی اوس تاسو سره چې یو A2 لانګویج لیول دی نو تاسو به یو پوینټ ملويږي تاسو سره B2 لیول دی نو تاسو سره به 3 پوینټ تاسو ملويږي تاسو سره B1 لیول دی نو تاسو به 2 پوینټس ملويږي او دغه سي که فار ایگزامپل تاسو سره به وړاندې انګلیش د سره وي لکه فار ایگزامپل C1 لیول انګلیش وي C1 لکه نورمالي دوی چې څنګه دا ګریډینګ کوي کنه که زه غلط نه یم نو دوی 5.5 چې کوم دی په آیلټس سکور چې کوم دی هغه دوی کنسیډر کوي B1 6.5 کنسیډر کوي B2 7.5 کنسیډر کوي C1 د آیلټس سکور چې کوم دی نو که تاسو سره 7.5 آیلټس سکور وي نو تاسو به یو ایډیشنل پوینټ بل هم ملو شي آیلټس کو انګلیش دغه انګلیش باندې هم یو ایکسترا پوینټ ورکړي ځکه چې د نسونو کې به انګلیش پکاري خو بهر حال لکه ماته کنه چې لکه یو پوینټ ویغه کنه لکه بیسیک پوینټس خو به نور پوره کوي لکه اوس که فار ایگزامپل یو سړی سره B2 لیول دی نو 3 پوینټس ګور هغه الریډي وګټل لکه نیم پنیمه پوینټس هغه په دې باندې وګټل پښتو کې درې هغه سه په یو لینګویج واغسته په B1 باندې په B2 باندې یعنی A1 A2 B1 درې لیول A2 باندې یو پوینټ دی B1 باندې 2 پوینټ دي او په B2 باندې 3 پوینټس دي کا B2 باندې B2 باندې نیم پوینټس پوره شو 50% مارکس بالکل اوس دغه صرف مثال کے طور پر ته چې کوم دي چې ایج دستا اوس چې ته 35 نه لاندې چې 35 نه لاندې نو تاسو 2 پوینټس ملويږي مطلب دا شپږو کې 15 پوره شو د 35 څخه کته او مطلب چې لکه او دغه چې کوم دی بیا ستا پروفیشنل ایکسپیرینس دی چې هغه ته لکه د سکل ورکر جوړېدو نه وروسته اخیستې دي په هغې باندې ځان له پوینټس دي بیا دغسې چې کوم دی دې کې یو بل څیز ډېر امپورټنټ دی د دوی یو لیسټ دی چې هغې کې هغه دوی اکوپیشنز هغه جابونه هغه محکمې دوی منشن کړي دي چې لکه دا زموږ شارټیج والا ایریا ده دې کې موږ ته زیات ضرورت دی اوس که تا کوالیفیکیشن په هغه ایریا کې وي نو تا ته به یو ایکسټرا پوینټ بل میلاو شي دا خدمت ده یار هغه کې په دومره ډېر سيزونه راځي کنه چې خلک به کوالیفای کولای شي سره لکه بل ډېر سيزونه هغه کې شامل دي کوم اوس د شروع کو لکه د سینې دي لکه زه وایم چې را 2-3 سيزونه نو هغه په هم په زونو کې دي په سونو کې کنه کم از کم په درجنو کې دي کبه سب کټګوري سټوري ورسره کې به سونو ته وړي دغه سی یو چې کوم دی ستا اکویلنسی دا د کوالیفیکیشن چې که فار ایگزامپل تا جرمنی نه نوی اکیډمیک یا ووکیشنل ټریننګ ته جرمنی کې نوی کړي نو تا هغه اکویلایز شو جرمنی ولا سره لکه تا اکویلایز کو او نو تا بیا چې ستا ولا کوالیفیکیشن اکویلایز شو نو تا به 4 پوینټس ملاو شي صحیح مطلب چې لکه دا چې کوم ستا کوالیفیکیشن دی هغه ډېر امپورټنټ رول لري چې هغه ستا دغه مثال کې تر پستا انجینیرینګ کړی دی پاکستان کې تا انجینیرینګ کړی دی او ستا انجینیرینګ چې کوم دی هغه دلته کې اکویلایز شو تا اکویلنسی ته ملو شو دغه ولا د اکویلنسی لپاره هم دوی یو دغه دی ویب سټ دی انابین د منیسټری اف کلچر ولا نو هغه باندې خپل ډاکومېنټس کته هم شي لکه زما ولا لکه جرمني سره اکویلایز دا او کنه دا او په هغه کې اکویلنسی یا سټیټمنټ اف کمپیریبিলিټي لپاره ته هغه باندې اپلوډ کول هم شي لکه هغه ته 200 یورو فیس دي نو هغه باندې بتاته به سرټیفیکیټ راشي چې آیا ستا ولا د څه شي برابر ده ستا انجینیرینګ د جرمني د کوم لیول برابر دي څه شي برابر دي او یو نه هغه بتاته لیکلي چې څنګه جاب په دې باندې کول شي نو مثال کې تر پستا هغه ریکګنایز سو څلور پوینټ دی هغه شول او دوه مثال کې تر په لانګویج کې واخلي یا یو په دغه کې واخلي په ایج کې واخلي نو لکه یو هاو اپورتونټیز نو لکه د سوزونه باندې پاسبل ده بیا چې کوم دی ستا پریویس سټیج کوم د جرمنی کې په هغه باندې هم پاسبিলিټی شته چې لکه دلته کې مخکې څومره پاتې شوی په هغه باندې هم لکه ته چې شپږ میاشتې پاتې شوی نو یو پوینټ ته ملويږي بیا یو بل ډېر امپورټنټ بل سیز دی پکې چې کته واده نو ستا سپاوس چې کومه ده که خزي اپلای کی بیغه خوند یا که خوند اپلای سړی اپلای کی نو بیغه خزه
آیا هغه چېرته په سکلډ ورکر کې راځي او کنه راځي؟ اوس که ته داسې ښځې سره د واده کړي چې هغه هم په دې سکلډ ورکر کې راتلی شي، نو ته تاسو به نور ایکسټرا پوینټ چې کوم دي هغه ملويږي د اپورچونټي کارت کې. نو لکه دې باندې لکه یو کین ایزیلی میټ د ریکوایرمنټس اف یو ار ا پروفیشنل ورکر. خو دې کې به صرف دا وي چې دې کې تاسو جون کې جاب ویزا لکه د افر نه ما کنفرم نه جاب نو ته براشي دلته به جاب لټوي ځان لا دلته بلټه. خو تاسو یو کال ویزا وی ډاکټر صاحب په دې کې بنیادی سوالونه دي اوسو چې هغه زما په ذهن کې مرزي ظاهر خبره زموږ د کتل کوردون په نظر کې کوم راځي. زه یو خبر بل کوم دلته ګوره کته په ویزټ ویزا باندې راشي نو ته جاب ته اپلای نشي کوي او ټیک ده او تا ویزټ ویزا جاب ویزا یا ریزیډنس پرمټ ته نه کنورټ کیږي. دا صحیح ده. نو ته بدلته کې راځي په جاب په او دا کیږي دا دې مقصد د لپاره جوړ شوی دا. د دې خپل کتونکو او لیدونکو ته دلک اسانو چې د یو خدای چې د دې بنیادی ضرورت چې دی هغه کوالیفیکیشن دی چې تاسو سره به پروفیشنل ډیګري ته به انجینیر یا به نرس یا به ویټرنری ډاکټر یا به شته اګریکلچر به دی ویلې یا به بل دي پروفیشنل سبق ویلې چې هغه تاسو سره بنیادی کوالیفیکیشن موجودي. یو خبره. دویمه خبره دا چې تاسو سره به B1 B2 لینګویج جرمن لینګویج دا به تکړه ک B1 دی کړه 2 پوینټ دی ک B2 دی کړه 3 پوینټ به ملو شي. درېمه خبره دا شو چې تاسو عمر کړه 35 سال نه کم نو تاسو به 2 پوینټ نور ملو شي. مده مطلب دا به کوم یو ټیک ټاک دغه دا پری ریکویزټ ته ضرورت لکه هغه ستې چې لکه ته نور باندې پوره کول شي بلکه شپږ پوینټ ټیک ده بیا دې 50 پوینټ شي او 35 سال په ډېر غوړه دی 35 سال. او څلورمه خبره دا چې فرض کا تاسو سپاوس یعنی خزه یا خاون هغه هم په دغه کوالیفیکیشن کې فال کېدل نو بیا به نور ته پوینټس ملو شي. دا ډېر یو په تاسو د بلاک اکاونټ خبره وکړه. د بلاک اکاونټ په دې کې پکار دی کنه دی پکار دی کنه لکه ته بلاک اکاونټ پکار او ته چې یو کال راځي ته جاب پسې ګرځې نو ته پیسې چرته نه راوړي. بنیادی خبره هم دا و چې ګوره ته الته وسی نو ته خو به د خپل پیسو نه خرچ کړې نو په دې کې د بلاک اکاونټ ضرورت دی. او بلاک اکاونټ الموست 1000 یورو دی 1200 یورو دی نو اټ مینز 40 لک روپۍ دی. نو دا غټي پنځه خبرې دي چې دا د دې اپورچونټي کارت لپاره ضروری دي. ډاکټر صاحب دې اپورچونټي کارت کې دا هم وایي چې دا بنان یورپین سټیزن وي یعنی دې کې د یورپ ولا خلک نه اخلي. نه یورپ ولا خلک ولې نه اخلي آی کو دسته کنه چې ګوره ایو کې څومره خلک ته هغه خو لکه هغه ته خو الریډي لکه جاب د لپاره پرمیشن ضرورت نشته. هغه خو چې راځي دلته جاب د ډایرکټ اپلای کوي نه هغه ته ضرورت دی. هغه ته ضرورت نشته. دا ځکه دا خبره کوم ان شاء الله دا هغه چاته دلته کې د جاب ویزې ضرورت پیخیږي د هغه خلکو د لپاره ده. د نور ایو ولا ته نشته ایډیا هغه ته نشته نیټ کنه هغه لنس ضرورت نشته. هغه د جرمن لینګویج نشته به ګل ټیک تا. اوس ډاکټر صاحب دا ډیګري دی ایکویوالنسي شو کولی نو د دې با تاسو د منیسټری نوم واغستو زموږ کتون کړو دین کو ته چې بای د ډیګري ایکویوالنسي هغه دغه ورکې دا هغه منیسټری به ورکې. خو په پاکستان کې شوی ناس ته دا برکم د بسنګ کې دا ستا چل دا ایکویوالنسي به انلاین کې ډیر ایزیلی لکه چې اپلای وکړو هغه به خپل وکړي ایکویوالنسي بوته او لکه ته په اخر کې خپل ډاکومېنټس اپلوډ کې هغه لکه ډیر ایزی لکه زه به هم چې یوزر فرندلی ویب سټ دی الته خپل ډاکومېنټس اپلوډ کې او بس بیا اوکې هغه لکه 3 میاشتې ورکینګ ټایم دی نو ایون لکه نورمالي 3 میاشتې نه وړاندې کوي ته لکه یو نیمه 2 میاشتې کې ته به غټ لیټر راشي آنلاین ته او په دې یو کال کې جاب میلاو نشو فرض کا سړی ته بیا د نیکسټ دغه صحیح سټپ صحیح دی بیا هم زه خو ډیر شور نه یم خو مخکې دا ایکسټند کې دی شي د ایکسټند کې دی شي او زه د جاب میلاو شو سکیور شو نو بیا به چې زما خپل داخله چې ته یو کال کې جاب میلاو نشو نو بیا بل کې زوایم چې را مطلب دا بیا مطلب دا پر خود غواړي بیا راکړه پر خود غواړي چې په جرمني مونږ ځکه چې حالت کې دومره اپورچونټیز دی بای کې سړی په یو کال کې جاب ځان ته پیدا نه کی او په دغه ټول شي د پوره نو اټ مینز لکه یا ډیر جاب د کار نه یا لنجه دا خبره د جاب یو بل پوینټ دی کې ډیر امپورټنت دی چې لکه دې کې د سینه دی چې ته راغلی از ان انجینیر فار ایگزامپل تا ایکویلنسي د سیول انجینیر دا اوس ته دلته کې راغلی او بیا په پیزا کې د ډیلیوري جاب کې نو ته کوالیفیکیشن د خپل سکل مطابق جاب پکې کدا سپیک شرط دی ته انجینیر ته انجینرینګ جاب کې اته سره د جاب ملاو شو د جاب ملاو شو د جاب سکیور شو نو آیا دته بیا نېشنلټي یا دا کم سټیټس دی هغه زموږ د کتون کړو ته لګول غواړي
چې د الته د پاتې کېدو د بچو د ښځې د دې کم سټیټس دي چې هغه ملاوي دی شي. دا خو د شته کنه چې دا خو چې تاسو څنګه ریزیډنس پرمټ لکه تاسو څنګه جاب ملو شو ناغي سره به تا ویزا سټیټس به فورن چینج شي. تاسو به ریزیډنس پرمټ چې کوم ته وایي کنه د جرمن کې ورته وایي aufenthalts erlaubnis نو ریزیډنس پرمټ ورته لکه ایزیلی خلک په پوښتې پی چې د امارات او دغه ورته اقامه وایي. اقامه ورته ملو شي. اقامه ورته ملو شي. صحیح. نو تاسو چې اقامه ملو شي یا ریزیډنس پرمټ ته ملو شي نو ته به جاب کوي. اوس دې کې بیا ډیپند کوي چې تاسو ستا سیلري څومره ده. که ستا سیلري د یو خاص حد دا هم به په ډیفرنٹ مختلفو جابونو د پاره هغه ډیفرنٹ سیلینګ چې کوم دی هغه دوی اخی دي کې 15,000 د کال یا 8,000 د کال 50,000 د کال چې دومره ستا ګروس سیلري وي نو بیا به تا بیا ملويږي یورپین یونین بلو کارت EU بلو کارت. خبلو کارت وګورئ. یا EU بلو کارت چې تاسو ملو شي نو هغه سره تاسو وشي چې ستا ډیر زیات سيزونه لکه ستا فیملی راوستلو کې تاسو ډیر اسانته شي لکه ستا فیملی چې کومه دغه ته ډیر سيزونه وي او شي لکه نورمالي ته چې فیملی ریونین کې خپل کور ولا راولې نو هغه به کم از کم A1 لیول کړي. خو که تاسو سره EU بلو کارت دی نو هغه ته دغه سیز به واف شو لکه هغه کدا نو می کړي بیا راوستي شي. بیا د کې د سې دي کستا ما شومانو عمرونه د 1400 کلونو لاندې وي نو هغه تاسو سره فیملی ریونین کې دتلی شو که 1400 نه پاسه وي نو بیا به لکه مسله وي هغه ته راتلک کی ځکه چې د لاندې چې کوم دي مشومان چې تراولي نو دلته کې سکولونو کې انټیګریشن سیستم دی لکه هغه ته لکه سپریټ جرمن ټیچر ورته ونی سي نو بس لوکال یو نیم دوه کې چې دی هغه جرمن زده کی او بس بیا ریګولر کلاسونو ته ورپری دي. نو لکه دا سودنه بیا موږ راځو دي ته اوس چې تاسو می تاسو EU بلو کارت ملاو شو نو بیا تاسو سره د PR چې کوم ته وایي پرمننت ریزیډنس د هغه سفر ستاره رلنټ شي. د سره رلنټ شي کته سره B1 لینګویج لیول وي نو تاسو په 21 منثس کې به تاسو PR ملاو شي. پرمننت ریزیډنس ګرین کارت مطلب دی پرمننت لایف ټایم او پاسپورت باندې ملاو شي. نه پاسپورت نه پرمننت ریزیډنس پرمننت دا بل شي پاسپورت ول شي او کته سره جرمن لینګویج A2 وي نو تاسو په 27 منثس کې بیا پرمننت ریزیډنس ملاو شو. کته سره لینګویج نه وی لکه A1 وی یا ایسوم نه لکه صرف انګلیش باندې راغلی انګلیش ریلیټډ جاب کې نو بیا به تاسو په 33 منثس کې به تاسو پرمننت ریزیډنس ملاو شي. جرمن لینګویج د اهمیت اور کړی دی. پرمننت ریزیډنس د سیو سټیټس دی چې لکه تا بیا لایف ټایم څو غلط نه استې نشي. ستا ویزا چې کومه ده هغه بیا ایکسپایر کیږي نه. تاسو صرف د ووټ رائټ نه وي د ووټ حق تر سره نه وي نور ته هر فیسیلیټی ته تاسو ایلیجیبل یې څنګه نورمال نېشنل دي. اوس بیا مخکې راځو بیا پاسپورت لکه اوس د کرنٹ ریګولیشن د 2023 کې دوی چینج کړو هغه مطابق چې ستا 15 کال دلته کې لیګل سټې پوره شول 15 کال نو 15 کال لیګل سټې باندې با تاسو بیا د پاسپورت ایلیجیبل شي. 15 کال تیر 15 کال لیګل سټې دا اوس تاسو ذاتی پوزیشن دا چې 15 کال تاسو پوره کېدونکي دي مطلب څه وخت پس نه زما په 2028 کې پوره شي. 28 کې پوره شي. ٹھیک ده. خلک دې دې کتونکو د اخري سوال وتاو بیا پروګرام راغونډو چې موږ تیر دوه پروګرامونه وکړل په ووکیشنل ټریننګ باندې ورکړو. دوه پروګرامونه په ووکیشنل ټریننګ ورکړو په هغه کې موږ خلکو ته ډېر شي خبرې وکړو الموست نږدې دې داسې خبرې دي. اوس په دې سکلډ ورکر کې او په ووکیشنل ټریننګ کې زما د فرق بنیادی فرق دا واضح شو چې دلته کې ستاسو سره ډیګري پکار ده او انجینیرینګ میډیکل DVM اګریکلچر BDS وغیرہ 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 نه ایون لایک ووکیشنل هم ها نو د ووکیشنل ټریننګ ډیګري هم په دې کې استعمال دي شي تا ورته په دې کې واحد فرق دا چې میټرک نه دغه فرق څه دی هغه کې ترازی ته جرمني کې سکل ورکر جوړیدل غواړي او دلته به تیار راځي او دلته کې ته دا کلیم کوي چې زه الریډي ماته الته ټریننګ ضرورت نشته زه تیار یم زه صرف جواب دم. ها فرق دار نو په دې کې بلاک اکاونټ دی باقي بلاک اکاونټ نشته دا کې ها دا بنیادی خبرې دي. خو کوم اوریدونکو موږ به نور پروګرامونه هم په دې موضوعات باندې کوو ځکه چې دا ډېر وسیع او د دې علاوه نور هم دي خبرې شته چې باقي باندې پروګرامونه کې دي شي او موږ وخت او وخت سره شریکو او موږ یو موضوع ځکه چیرو چې دا ټول سيزونه کنفیوز نشي خلک پروګرامونه وګوري بیا سوالونه پیدا کیږي دا څه شی دی هغه څه شی دی نو دی وجه موږ په یو موضوع باندې چې کله پروګرام پوره شي نو موږ هغه راوړو
پر روانو پروګرامونو کې به ان شاء الله دغه شانتي په نور څه باندې خبره کوو او تاسو کوشش هم دی چې زمونږ د منطقې نه زمونږ د علاقې نه خلک په ټیک طریقه په قانوني طریقه په آزاد طریقه په سرخاص طریقه یورپ ته تلل غواړي لاړ شي د ټول دنیا حق دار چې حق ته ورته تللی شي خلک خو نه چې خلک دې په هغه انفیر مینز او په هغه غلطو لارو لاړ شي چېرته چې ایجنټان هم سړی لوټ کړي کروڑ روپۍ 80 لکه 50 لکه 80 لکه والی سړي نه بیا ډېر په ګرانو مشکلو لارو باندې یوې په بل خرڅوي بلې په بل خرڅوي نو دغه غلطې لارې خپلولو په ځای باندې په ټیک طریقه په قانوني طریقه چې کوم د پاکستان د قانون مطابق ده کوم د جرمني د قانون مطابق ده په هغې باندې تک سړی وکړي. خپل ټولو پښتنو ورونو ته یو وخت کیسه کوم چې مونږ ډېر زیات شارټکټیان یو او ګوره دا داسې پلانینګ نه دی چې ته وایې چې یار نن زما زړه وشو او اوس د جولای د زه په اگست کې لاړ شم دا داسې پلانینګ نه دی دا تا ته پکار دی چې ته اوس په 2026 کې ګوره وخت خو اسې موړي کنه وخت موړي لکه ته اوس نه پلانینګ وکړې چې زه به 2028 کې اگست ته ځان تیاروم او نو ته به بیا دا ټول سيزونه ته منیج کولی شي یا که ته سکیلډ ورکر نو ته مې بي چې په کال کې بیا منیج کې که سکیلډ ورکر نه نو بیا لکه دا سيزونه ماته وي چې لکه دا داسې د یوې ورځې کار نه دی یا د یوې میاشتې کار نه دی دا لږ لانګ ټرم پلانینګ غواړي او لکه دا به ته لایف ټایم پلانینګ کوي چې او لکه بیا لکه فار ایگزامپل دا هر سیز دی وکړو دومره انویسټمنټ دی وکړو سيزونه دی وکړو بیا دلته راغلی او بیا وایي یاره مړه اوس دا سیز مې نه شو خوښ نه لکه ته پکار دی چې بیا دې سیز ته کمیټډ یې لکه دا کمټمنټ غواړي او دا لانګ ټرم پلانینګ غواړي دا په شارټ کټونه کېږي او بل لکه ونس اگین خلک لکه دا کسی هم کوي چې بس ته ماته ویزا راکړه او دلته بغیر د پلانینګ نه چې راغلی نو ستا واپسۍ نه علاوه بله لار نشته ته به واپس ځي ښه په پلانینګ به راځي. نو خوږو کتونکو اورېدونکو زمونږ د پروګرام ختمېدونکی دی او اخري خبره ډاکټر صاحب دا وکړه چې دا شارټکټ یې وهل نه دي پکار او مخکې ما دا خبره وکړه چې په انفیر مینز په غلطو لارو باندې تل نه دي پکار موږ دومره سبقونه ووایو دومره مهنت وکړو دومره ځان وکړو هاسټلو کې پاتې شو بیا موږ یو څو میاشتو مهنت ته موږ ته ګران یو موږ شارټکټ وکړو د هغې لپاره داسې نه ده پکار ټیک ټاک ښایسته لارې ښکلې لارې د تګ شته او اسانې لارې نو پښتنو وروڼو ته زموږ په ټوله سیمه کې دا درخواست دی چې تاسو په قانوني توګه باندې او په قانوني لاره باندې تل زده کوئ او شارټکټ وهل پرېږدئ دې زموږ قوم بهر هم بدنام کړی دی خاص کر پښتانه هسې هم بدنام دي راځئ د خپلو د دې داغدار جولې نه د داغونه پاک او په ټیک لار باندې روان شو. تت رنګونه چینل سبسکرایب کړئ کمنټ وکړئ او انشاءالله روان پروګرامونو کې به دغه شان تاسو ته نورې هم موږ طریقې ښایو دا فی الحال بالکل فری دي او تاسو د هغې نه پیدا اخیستی شئ د الله په امان. د الله په امان.